اسلامي امارت د دیني پرمختګونو ترڅنګ د وطن د آبادۍ د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د شریعت مطابق خپله هڅه کړې او کوي. اسلامي امارت کوشش کړی چې د پرمختګ او بیا رغونې لپاره هر کال سلګونه لوی او واړه انکشافي کارونه تر کار لاندې ونیسي. د ولایاتو ترمنځ لویې لارې اساسي ورغوي، له دنیا سره د تجارت ساحه پراخه او د صادراتو کچه لوړه کړي، تجارت او صنعت ته خاصه توجه وکړي چې الحمدلله ښه پرمختګونه هم پکې سوي دي. د لویو انکشافي کارونو په پیل د معادنو په استخراج او تجارانو او صنعتکارانو ته د پراخو ځمکو په ویش سره هڅه کیږي چې د خلکو د بیکارۍ کچه ټیټه او اقتصادي حالت ښه سي. دا ګامونه د اسلامي امارت د اړوندو ارګانونو لا ډیره توجه، اخلاص، هڅې او زحمت غواړي چې باید ویې کړي او د خلکو لخوا هم پراخ حمایت او ملاتړ ضروري دی چې باید ویې نه سپموي.